السلام علیکم. زه شهیدالله زاهد یم او دا سیلمیش کلاس اتلسمه ویډیو ده. مخکې ویډیوګانو کې موږ په مختلفو موضوعاتو باندې بحث وکړو او اوس راځو په دې ویډیو کې بحث کوو په اپریټرز باندې. نو راځو سلیډ ته او ګورو چې په سلیډ کې څه دي. راځو ملګرو موږ چې اپریټرز مختلف ډول اپریټرز لرو لکه arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators, bitwise operator او داسې نور operators هم موږ لرو. خو راځو دا ټول په یو لیکچر کې نه خلاصېږي، دې باندې یو بحث په مختلفو لیکچرونو کې کوو. لومړی راځو خپله په دې operators او operand باندې ځان پوه کوو چې د دې معنا څه شی ده. راځو ډیف سی پلس پلس او عملي کار کوو. ښه د هر څه نه لومړی موږ لیکو structure of C language which include stdio.h. دا موږ سره دی څه شی structure of C language. اوس راځو ګورو چې operators څه شی دی او کوم عملي سرته رسوي. operators عموما وایي عمل کوونکي ته. څنګه عمل کوونکي ته؟ راځو موږ یو operators لرو operators او بل موږ لرو operand. ښه operators څه شی دی؟ دا موږ سره کومه سي علامې لکه جمع شوه دا موږ سره منفي شوله ضرب شوله او داسې نور او داسې نور. operand موږ سره څه شی شو؟ دا موږ سره هر څه کېدای شي لکه x y z num1 num2 یعنی هر هغه ویریبل باندې چې عملیه څنګه کېږي اجرا کېږي هغه عبارت د څه شي څخه دی؟ operand څخه دی. اوس راځو عملي کار ته. نو راځو موږ څه شی اخلو؟ integer x دا موږ سره څه شی شو؟ یو operand شو. integer y دا هم موږ سره یو دانه operand شو. معنا څه؟ په دې باندې عملیه سرته رسېږي خو څه شی پرې سرته رسوي هغې ته operators وایي لکه جمع منفي ضرب تقسیم ماډیول او داسې نور. اوس راځو دې باندې کومه څه عملیه سرته رسوو؟ نو دلته به ورته ولیکو چې یو بل نو دې ته اوس واخلو یو پرنټي به ورته واخلو enter to number for sum %d د دې نه وروسته راځو دلته ورته اخلو څه شی؟ سیمیکولن یا ټرمینیټور. اوس راځو ورته سکنف د لارې ډیټا اخلو سکنف %d دلته ورته اخلو چې address of x and address of y. نو د دې د لارې ورته موږ ډیټا ورته. اوس راځو پروګرام یو ځل څنګه کوو؟ رن کوو او ګورو چې موږ نه ډیټا اخلي او که نه. نو موږ نه فی الحال ډیټا نه اخلي خو راځو پروګرام چې راځو پروګرام رن کوو. نو دا موږ ته ایرر راکوي سم مساوي کېږي داسې enter to number for sum. صحیح شو؟ سم شو صحیح شو که نه؟ دا موږ ولې ایرر ورکوي؟ په دې خاطر چې موږ دروسته لا ډیټا نه ده صرف موږ یو میسج ورکوو. نو دا دې څنګه کوو؟ پاکوو او راځو ګورو پروګرام اوس. نو enter for sum نو لیکو موږ دې څه شی لیکلی دی؟ enter two numbers for sum. دوه دانې عددونه د جمع عملیې لپاره داخل کړي. نو موږ ورته لیکو چې 12 او 12. اوس راځو دلته یو الین اخلو. د دې نه وروسته راځو اوس یو بل پرنټي ورته اخلو تر څو موږ ته په دغې دواړه عددونو باندې یعنې x او y باندې څه شی وکړي؟ عملي سرته ورسوي. ښه پرنټي ورته اخلو show the result of sum show the result of sum is equal to show the result of sum is equal to %d. ښه راځو دلته ورته اوس لیکو چې څه شی result x جمع y.
اوس به دغه ریزلټ دا موږ ته څنګه کي شو کي کوم یو ریزلټ چې ایکس به راوالي او د وای سره به یې جمع کي او موږ ته به ریزلټ شو کي. نو راځو پروګرام رن کوو. نو موږ ته یې دوه دانې عددونه څنګه کي داخل کړي. نو موږ ورته لیکو چې مثال 12 جمع د څو سره 12. نو ریزلټ یې راکړو موږ ته څو 12. اوس دې کې اپرینډ څه شی دی اپریټورس څه شی دی. اپریټورس چې دی موږ ته د سم عملیه دې ته څه شی وایي اپریټورس معنا دغه د جمع عملیه چې دی دا څه شی دی اپریټورس دی او دغه ایکس او وای دا څه شی دی اپرینډ دی. معنا د اپریټورس معنا عمل کوونکی یو عمل سرته رسول او اپرینډ معنا هغه وایریبل چې په هغې باندې عملیه سرته رسیږي. بیا دا عملګرو دوه ډوله دي یو دي کې دي بینري اپریټورس او بل چې دي یونري اپریټورس. بینري اپریټورس څه شي ته وایي یونري اپریټورس څه شي ته وایي. یونري اپریټورس عموما هغه کار کوي په دلته مې درته ولیکمه یونري اپریټورس یونري اپریټورس دا داسې کار کوي لکه انکریمنټ او یا هم ډیکریمنټ. دا یونري اپریټورس عموما په یو عدد باندې کار کوي لکه موږ په اگزامپل کې کوم څه لیکو. اگزامپل کې موږ لیکو لکه ایکس پلس پلس یا هم داسې لیکو چې پلس پلس ایکس. دا انکریمنټ دا چې د انکریمنټ او ډیکریمنټ دی د راتلونکي لیکچرونو کې بحث وکړو. یا ډیکریمنټ څنګه لیکو ایکس ماینس ماینس. نو دې ته وایي یونري اپریټورس. یونري اپریټورس اوس دې کې څه شی دی دا پلس پلس یا ماینس ماینس او دلته هم دا ایکس څه شی دی اپرینډ دی په دې باندې عملیه سرته رسیږي یا به کمیږي او یا به زیاتیږي. بینري اپریټورس څه شی دی په بینري اپریټورس چې دی اوس بینري اپریټورس بینري اپریټورس لکه جمع شو له موږ سره ماینس شو ضرب شو تقسیم شو او داسې نور. نو دې ته چې دی عموما یونري اپریټورس وایي او دې ته بینري اپریټورس وایي. اوس راځو دا موږ سره په دوه دانې اپرینډو باندې موږ ته د څه شي عملیه سرته ورسوو نو د جمع. اوس څنګه کولی شو چې همدغه پروګرام کې موږ د تفریق عملیه هم سرته ورسوو. نو د پروګرام د اسانتیا لپاره راخلو دا ټول کوډ څه شی کوو دا کوډ راخلو کاپي کوو یا او دا هلته یې څه شی کوو ځان ته پیسټ کوو. هر کله چې پروګرام پیسټ کړه نو دلته موږ سم لیکلی نو دلته به ورته ولیکو څه شی subtraction یعنې د تفریق عملیې دپاره موږ ته څه شی وکړه عملیې سرته ورسوه. دغه د جمع عملیه به ورته څه نه کړو تفریق کړو. اوس راځو او ګورو چې پروګرام څه شی دی دا ورته هم څه شی کړو سبسټراکشن کړو. نو پروګرام یو ځل بیا رن کوو. ښه دوه دانې عددونه ورکوو د جمع لپاره. نو ریزلټ یې موږ ته څلور ښود او بیا ورته سبسټراکشن د خاطر ورته دوه عددونه ورکوو ریزلټ به موږ ته 0 وي. ښه دلته ورته یو الین ورکوو. یو ځل بیا پروګرام رن کوو. Enter two numbers for sum. دوه دانې عددونه داخل کړئ د څه شي لپاره د جمع لپاره. 15 جمع 15. Now sum show the result of x and y is equal to 10. result د x او y څو شو لس. ورپسې وایي دوه دانې عددونه داخل کړئ د څه شي لپاره د تفریق عملیې لپاره. نو بیا هم ورته څه ورکوو 15 منفي 15. نو ریزلټ د دې څو شو موږ سره 0 شو. دا ولې دا موږ دوه دانې عملیې سرته ورسولې. په یو کې د جمع عملیه موږ ته سرته ورسېده په بل کې موږ ته د تفریق عملیه سرته ورسېده. اوس تاسو که غواړئ چې د ضرب او تقسیم عملیه هم سرته ورسوئ نو دا بیا راولئ یو ځل کاپي کوئ او دلته څه شی کوئ پیسټ کوئ. نو دا سبسټراکشن په ملټیپلیکیشن باندې څه شی کوي ملټیپلیکیشن. دا هم ورته ملټیپلیکیشن یعنې ضرب عملیه ملټیپلیکیشن دا د تفریق عملیه چې دا ضرب عملیه کوي. اوس راشئ او پروګرام څنګه کوي رن کوي. نو اوس به موږ ته درې عملیې سرته ورسوي. دوه دانې عددونه جمع عملیې لپاره ورته داخلوو شپږ دا 12 شو. بیا د تفریق لپاره شپږ جمع 15 یو شولو او بیا ورته عددونه د ضرب لپاره داخلوو 15 ضرب 15 مساوي کېږي 25. نو دا
لیکچر څنګه په اپریټرز باندې. اوس که تاسو غواړئ چې چیرته د تقسیم لپاره عملي سرته وسوئ نو یو ځل بیا کاپي کړئ او صرف دلته ورته ډیویژن ولیکئ او دغه عملیه چې دا څه شي کوي د تقسیم عملیه ورته ولیکئ. نو تاسو ته به څلورو نه عملي په دې پروګرام کې څنګه کېږي سر ته بیا ورسئ که چېرې پروګرام رن کړئ. نو دا زموږ اتلسم لیکچر و په اپریټرز باندې ملګرو. که چېرته مو ملګرو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او هم د خپلو همصنفیانو ملګرو سره شیر کړئ. که څه پوښتنه لرئ په کامنټ باکس کې خپل نظر پرېږدئ. مننه ملګرو.